السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. انشاءاللہ نن به سوره نحل آیت نمبر 80 نمبر آیت بوایو انشاءاللہ. الله تعالی دې وینا حق ادا کول راته آسان کی. الله دې موږ تاسو ټول په قران کریم باندې پوي کی او الله تعالی دې موږ تاسو ټول ته عمل کولو توفیق راکړي. هغه عمل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ښودلی. امین ثم امین. د نرستونی آیت کې الله تعالی د کائنات باندې دوباره خپل احسانات او انعامات او ذکر دوباره شروع کړو. په هغې کې الله تعالی د مرغانو باره کې وفرمایل چې تاسو مرغانو ته ګورئ نه په دې اسمان کې چې هغه په دې فضاو کې ګرځي، دا چا نیولي دي سوا د الله تعالی نه. یعنې بېشکه په دې کې نشانې دي هغه قوم دپاره چې هغه ایمان راوړي. اوس الله تعالی د خپلو انعاماتو مزید ذکر کوي، مزید انعامات. والله او الله تعالی جعله جوړ کړي دي لکم تاسو دپاره من بیوتکم ستاسو د کورونو نه سکنن ځای د اوسېدو. یعنې الله تعالی احسان کړی دی چې تاسو ته کورونه درکړي دي. کور څومره لوی د سکونت ذریعه ده، په هغه کې انسان په خپله وي، مور پلار ښځه بچي وغیره، او ښه به د مینې محبت زندگی او کور کې راجمع شي. انسان ستړي ستومانتیا یې وځي، بهر لاړ شي سړی، سفر کې لاړ شي چې واپس کور ته لاړ شي نو ډېر په امن سره او په سکون سره شي او ډېر د مینې محبت ځای وي. د الله تعالی کور د دې د معاشرتي زندگی یعنی ښځه بچي مور پلار وغیره ده او د هغه دیوالونه او کوټې او کمرې وغیره دا ټول د الله تعالی احسانات دي. نو الله فرمایي تاسو ته ما کورونه درکړي دي او دا موږ ته الله تعالی راکړي دي. دا سیستم موږ ته الله تعالی راکړی دی. الله تعالی ښودلی دی موږ ته چې موږ په خپل کور کې یو ځای کې راجمع شو خپل مور او پلار او خپلو بچو سره، او بیا زموږ د مینې محبت د شپې ورځو سره. ورځې سړی کاروبار ته لاړ شي او ماښام چې راشي نو کور کې پرسکونه شي. د سکون ذریعه الله تعالی دوه شونه قرآن کریم کې ښودلي دي، یو کور یو ښځه، په دې کې سکون وي. الله تعالی په دې کې سکون اچولی دی. الله موږ ته دا کور داسې یو نعمت راکړی دی. وجعله او جوړ کړي دي لکم تاسو دپاره من جلود د چرمنو الانعام د چرپایانو. تاسو ته الله تعالی درکړي دي د چمړو د چرپایانو د چمړو نه بیوتن کورونه. مخکې زمانې کې به کورونه نه و، د خیمې به خلکو وهلې، سفر دپاره به خیمه جوړه کړه د همدې چمړو نه، د ګډې بزو چمړو نه، د اوښانو چمړو نه، همدغه رنګې د نورو ځناورو د چمړو نه به بیا به هغې نه به هغه به جوړه کړه، خیمه به جوړوله. تستخفونها تاسو سپکه مومئ، یعنې درانه نه ده، اسانه ده دا خیمه چې کومه تاسو د چمړو نه جوړه کوئ. یومه په هغه ورځ ځوعنکم چې تاسو خپل سفر کوئ، یعنې اسانې سره راغونډه که او په څاروي باندې کېږدوه یا په شا باندې راوړه او روغ کور په شا کې. دا الله تعالی فرمایي د چمړو نه چې تاسو جوړوئ دا الله تعالی احسان دی په تاسو باندې. و یوم اقامتکم او په ورځ د هغه چې تاسو اقامت اختیار کوئ، چېرته اوسېږئ پاتې کېږئ، نو مغه خیمه بیا راوسپړئ او خیمت یې جوړه کړئ، بیا په هغه کې ځان دپاره د اوسېدو اهتمام وکړئ. مخکې زمانې کې به دا کورونه به سفرو کې به خلکو خیمې استعمالولې او بیا به هغې کې به آرام سره اوسېدل او پاتې کېدل به چېرته به چې پړاو کوو. ومن اصوافها او د دې د ګډو او دا کوم چې موږ ته ګډان وایو، ګډې ورته وایو، د دې دا کومې چې وړۍ دي، دې د وړیو نه اصواف وړیو ته ویلی کېږي. د دې وړیو نه و اوبارها او د دې پشم نه دا د اوښ ویښتو ته ویلی کېږي. اوبار د اوښ ویښته، اصواف د ګډو ویښته چې هغه نه خلک مختلف شیونه جوړوي. و اشعارها او ویښته د ګډو بیزو، یعنې پشم د اوښانو او همدغه رنګې وړۍ د ګډو او همدغه رنګې ویښته د ګډو بیزو. اساساً سامان د کور، دې نه تاسو سامانونه جوړوئ. مختلف سامانونه مونږ به مخکې جوړولو یا به مونږ پاتې کېدو، لمسي به ورته ویلي.
هغه به د ګډو د دې وختونه جوړېدل ډېر به ګرم وو، ژمي کې به هغه ډېره زیاته فایده کوله. همدغه رنګ نور هم د دې ډېرې فایدې دي، لکه مثلا کوټونه دي یا مثلا چپلانې دي. د همدې چمړو نه د دې نه الله تعالی انعامات انسان باندې کړي دي. دې دپاره د چمړې بوټان څومره قیمتي وي، څومره مزیدار وي. همدغه رنګې کوټونه، همدغه رنګې نور د اغوستلو شیونه وغیره. اساسا نو سامان دی دا د کور و متاعن او نور ډېرې فایدې دي په دې کې. الهین تر یو وخته پورې، یعنې قیامت ته وخته پورې تاسو ته په دې شیونو کې فایدې دي. فایدې نورې ډېرې دي، لکه پۍ دي، بیا هغې نه بیا مختلف شیونه جوړول دي، مسته جوړول دي، ملایي جوړول دي، یا داسې نور قرت وغیره جوړول دي. په هغې کې الله تعالی فایدې اچولي دي په هغه پیو کې، او د هغې په خوراکونو کې، او د هغې په غوښو کې. دا ټولې فایدې دي الله تعالی فرمایي دا ما تاسو باندې کړي دي. والله او الله تعالی جعلا جوړ کړي دي لکم تاسو دپاره من بیوتکم تاسو د کورونو نه سکنن ځای د سکونت، وجعلا او جوړ کړي دي لکم تاسو دپاره من جلود الانعام د چمړو د چوپا د چرپایانو څرمنې، بیوتن کورونه خیمې، تستخفونها چې تاسو سپک مومئ، یوم ظعنکم په ورځ د خپل سفر کې، و یوم اقامتکم او ورځ د خپل پاتې کېدو کې، ومن اصوافها او د دې وړیو نه، و اوبارها او د دې پشم نه د اوښانو، و اشعارها او د دې ویښتو نه د بیزو، اساسا سامان، و متاعن او نور هم ډېرې فایدې دي الی حین تر یو وخته پورې.